د ښځې د کوز شوق یا د کوز تر ټولو غټه جذبه څنګه د انارو وچو دانو سره ختمه کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامع او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هغه مېرمنې چې په کوروالي کې ډېرې شوقیانې وي او اکثره خاوندان د دې طاقت نه لري چې مېرمنه یخه کړي او څنګه شهوت ور ختم کړي، نو کولی شي تاسو د ویډیو تر پای راسره اوسئ ترڅو مطلب او نسخه ښه ځان پوه کړئ. د انارو وچې دانې چې د مساله پلورونکو یا مسالهجاتو والا سره خرڅول کېږي، کولی شئ 20 ګرامه دغه د وچې دانې د انارو راوړئ. د هغه ترڅنګ تاسو کولی شئ 1 لیمو یا 2 لیمو هم راواخلئ او د هغه ترڅنګ تاسو درېیمه شی چې راخیستلی شئ یا هم له هغه نه تر ټولو ښه بهتره شی دا دی چې تاسو کولی شئ د زیتونو تیلو کې دغه مکس کړئ. که چېرته د زیتونو تیل نه وي نو کولی شئ هګۍ سره مکس کړئ. د جوړولو طریقه یې دا ده چې تاسو به لومړی د انارو دانې راوړئ او دا به مکسر ته واچوئ او دا به دومره میده کړئ چې پوډر ترې جوړ شي. له هغه وروسته کولی شئ چې کله مو پوډر ترې جوړ کړو تاسو له هغه وروسته کولی شئ دې ته زیتون تیل ور واچوئ. د زیتونو تیلو نه وروسته کولی شئ چې تاسو 2 یا 1 لیمو ور واچوئ او دا مکس کړئ. کله چې ښه سره مکس شو نو له هغه وروسته تاسو کولی شئ د کوروالي نه مخکې چې کله غواړئ چې د مېرمنې شوق مو ژر مړ شي ختم شي نو کولی شئ دغه نسخه پرې استعمال کړئ. د کوروالي نه مخکې تاسو کولی شئ په نهار یا په نهار یا هم په مړه ګېډه هیڅ کوم تکلیف یا کومه خبره نه ده، کولی شئ هغه د ضرورت په اندازه باندې دغه جوړه شوې نسخه مېرمنې ته ورکړئ. که ګولۍ مو ترې جوړې کړې وي نو هم کوم تاثیر نه لري او که چېرته وچ پوډر او زیتونو تیل مکس وي نو کولی شئ د شیدو کې ورته واچوئ، مکس کړئ او مېرمنې ته یې هر کوروال نه مخکې ورکړئ. ځکه دا په دې چې د مېرمنې شوق په 100 کې 15% دی. که چېرته غواړئ چې 25% یې مړ شي نو دغه نسخه پرې استعمالولی شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.